بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر رحمت خان امیر دی. زه د الشهامه هاسپټل ډایرکټر او زما سپیشالټي ارتوپیډیک دی او په دې هسپتال کې دلته ایز ارتوپیډیک سرجن هم کار کوم او ایز هاسپټل ډایرکټر هم کار کوم. زموږ دلته د هسپتال چې کوم دي مختلف فیسیلیټیز دي موږ سره دلته او په دې کې موږ سره ارتوپیډیک سرویسز دي، جنرال سرجري سرویسز دي، پیډیاټریک سرویسز دي، د ماشومانو چې کوم ډاکټران دي، د میډیکل فیسیلیټیز موږ سره شته. دا موږ دلته ټول چې کوم دي سپیشلیست دي او د دې نه علاوه جنرال سرجن دی موږ سره او هغه کې چې کوم ایمرجنسي اپریشنز دي هغه اپریټ کیږي. زموږ سره خو فنکشنل سټیټ اف دی آرټ اوټي ده او دا غي نه علاوه موږ سره 24 راوند د کلاک سرویسز دي د ایمرجنسي. هغه کې ارتوپیډیک ټراما شو، اپنډکس اپریشنونه شو، کوم چې ایمرجنسیز دي، جنرال سرجري، ګاینیکولوژیست چې کوم ایمرجنسي دي هغه موږ دلته ډیل کوو. 24 راوند د کلاک موږ ډیل کوو. جی بالکل دلته سره خپل د الشهامه هاسپټل امبولانس سرویسز دي. هغه کې موږ هغه پیشنټ چې کوم دلته ټرشي کیر ته بوتل غواړي نو هغه هم موږ فیسیلیټي ورکو. هغه نه علاوه اون کال موږ یو چې کوم په پیریفریز کې مریضان سره یا زخمیان وي یا داسې مریضان وي چې دغه لرینګ هسپتال یا غټ هسپتالونو ته رسوي نو هغه موږ په فری سرویسز ورکو. او زموږ ډرایور وي هغه اني ټایم دلته اویلیبل وي چې څه قسمه هغه زموږ هاسپټل کې ټریټیبل وي نو موږ دلته ځان سره ریټین کوو. او که به دلته فیسیلیټي موږ سره نه وي یا داسې د آی سی یو یا میجر سرجري وي نو هغه بیا موږ خپل ټرشي کیر هسپتال ته لیږو په خپل امبولانس. دا موږ سره بالکل ډیجیټل ایکس ریز دي او بالکل اکونومیکل ریټس باندې دي. د بهر چې کوم د سټي کې دا ایکس رے په کوم ریټ باندې کیږي بالکل داغه نه بلکې په کم ریټ باندې ډیجیټل ایکس رے ورته موږ پرووایډ کوو. هغه کې بالکل د ارتوپیډیک د اډو کې چې سونه ایکس ریز دي هغه موږ دلته کوو. بالکل ایکسپرټ کسان دي موږ سره ټیک ټاک ایکس رے کې دلته او هر قسمه ایکس رے موږ دلته مریضانو ته کوو. دلته موږ سره په میډیکل فیکلټي کې هم ډاکټر شته، میډیکل سپیشلیست او هغه د شوګر، د بلډ پریشر او د زړه بیماریانې هغه بالکل ډیل کوي په صحیح طریقې سره او ای سی جی پوری سہولت موږ سره شته. نو د میډیکل زموږ خپل سپیشلیست او هغه سرویسز موږ دلته ورکو. دین علاوه زموږ مطلب 7 days a week چې کوم دی موږ پیشنټ ګورو فرام مارنینګ 8 o'clock ټو سپیشلیست چې کوم دی 6 o'clock پورې دلته ناست وي. هغه نه علاوه د زیارت ورځ باندې زمونږ به بالکل چیک اپ فری وي او دلته چې کوم د غریب خلک دي نو دا موږ سره راځي او فری چیک اپ د دوی کیږي او په هغه ورځ باندې زمونږ چې څومره لیب ټیسټ دي، څومره ایکس ریز دي او انویسټیګیشن هم ورته موږ په هاف ریټ کې کوو. بالکل فرق شته. د هغه ځینه هم دلته چې کوم دی نو ریټ کم دی لکه موږ دا کړی دي چې د دې غریبانو ته دا موږ چې په ډور سټپ باندې د فیسیلیټیز ورکو. دغه کرایه د دوی بچت شي او چې کوم التفیس دی مطلب کوم چې د انویسټیګیشن چارج دي دا غي نه کم از کم 100% کم دی، مطلب زیات نه دی بلکې کم دی. بس کلیوالو لپاره خدا پیغام دی چې دلته چونکه زیات علاقې دي او باغی کې ډسپنسران ناشتي، کویکس ناشتي، نان ريجسترډ ډاکټرز ناشتي نو بجای د دې چې دوی اویل لاړ شي نو دلته ورته موږ دا پلیټ فارم ورکړی دی چې بالکل سپیشلیست ډاکټرز دي په خاصه طریقې سره به علاج وشي بلکې د دې په بیماریانو باندې هغه خلک چې د پردا چي او موږ د غي د بیماریانو تشخیص کوو او د غي باقاعده چې کوم جدید طرز علاج دی او بسم الله الرحمن الرحیم. زمان ډاکټر رحیم الدین دی. زه چست سپیشلیست د ډیوټي کوم. ټول هغه بیماران چې د سینې بیماران وي لکه نمونیا، الرجی، سابندی او ټي بي یا کسان چې د سینې کې وبې شوي پیپ کې شوي وي یا دانې شوي موږ دلته علاج کوو الشهامه هسپتال کې. زه په خپل دلته د سهار 8 بجو نه تر ماسپښین 2 بجو پورې ډیوټي کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر خالد حبیب دی. زه ایز ا جنرال سرجن کار کوم الشهامه جنرال هسپتال کې. دلته موږ سره هر قسمه فیسیلیټي شته چې مطلب کم د پاره په پیشنټ دلته نه پیښور ته تللی یا ډبګری ګارډن ته وتلل هاي کې بیا مختلف قسم اپریشن دي. موږ الحمدلله دلته اوټي زمون فنکشنل ده تقریبا 10 کیسز زمون شویم دي او الحمدلله ټول کامیاب هم دي. نو دا د دې خلکو د پاره یو پلس پوینټ چې مطلب یو د اپریشن تھیټر کونته کې فیسیلیټي دي خلکو د پاره دلته اویلیبل ده او دلته چې کوم دی نو موږ هر قسم اپریشن کوو. پای کې بواسیر راځي، هرنیا پکې راځي، د تریخي اپریشن شوي، معدې والا شوي، مړی والا شو، بریسټ کینسر شو
بیا په سر کې دانی وي خېټه کې چرته دانه وي لاس خپو کې وي نو دا غي الحمدلله موږ سره ټول فیسیلیټی شته او هغه الحمدلله دا ایزیلی اپریټ کیږي لګیا دي. محمد جلیل ادارې نه راغلی او ما یې بایوسیرو او دلته مې اپریشن وکړو صحیح اوس او اوس ټیک شو اوس هغه راغلی چیک اپ لپاره چیک اپ مې وکړ اوس چیک اپ مې لغونی اوس صحیح ده چیک اپ مې وکړ دلته راشي او ضرورت ایراد شي اپریشنونه دی وکي علاج دي نه وکي دی د هسپتال ډیر خاص هسپتال ده راځي شي الشهامه او ډیر مشهور ده او ایراد شي چې ضرورت دی او مخاد دی هسپتال ځان را ورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ډاکټر شمس الرحمن دی ز الشهامه هسپتال کې ایز ا چایلډ سپیشلیسټ کار کوم 2 بجو نه څخه د 8 بجو پورې په دې علاقې کې چې څه قسم د ماشومانو بیماریاں وي نو تاسو خپل ماشومان د غرمې 2 بجو نه څخه د 8 بجو پورې راوستي شي.